انصاف خبره ته په خپل وکړه هغه سره لږ زیاتې شوې ده که نه دا راته ووایه په څه شي زیاتې شوې دي؟ لکه مرګ هغه نه و پکار تاله پکار ناجوړه خو ته وې مرګ هغه پاسه ولې پاسه څه ولې وځه ولې څنګه ماته پکار و؟ ناجوړه ته وې که نه وکې د بیمار ناجوړه زه وم نو څه خبره خو نشته دی که هغه مړ شو وکې د سختۍ تا تېرې کړي دي دا هغه پوره وه ټیم یې پوره و ټیم یې پوره و خو لکه سختۍ تا تېرې کړي دي دوایان هسپتال نه تا راکړي ډاکټرانو له پیسې تا ورکړي دي نو مرګ تا له پکار و که نه ځکه چې خرچې تا کړي دي زما ټیم نه دی پوره چې کله مې ټیم پوره شي که نه هېڅ شي لم ضرورت نشته دی ښه چې کله دې ما ته رس زو چې تا کله ټایم پوره کېږي ځکه زه بیا اوسګار نه یم چې دوا له خو درشم په ټایم که نه دې کس نه بتاو السلام علیکم وعلیکم څنګه السلام خیریت دی جوړې که نه خیر دی وخت څه ښه تېرېږي شکر د څنګه خپله ګوهر دکان دلته نه و چېرته ګوهر دکان دلته ګوهر دکان دلته دی که نه نږدې دا دی که نه او بالکل ځکه چې مخکې دلته لیکلي وو 140 اوس دا 100 او یو کم 50 دی ته ښه خیریت دی شکر دی خو صحیح ده همدغه دکان دی دغه دکان دی اصل کې د ګوهر یو ملګری دی هغه وفات شوی دی نو ما هغې دوا له راغلی یم چې ته خفه نه یې رانه ما نه ته ښایي څه در باندې اوس کوم دلته نه مننه که ته څکې خو زه در باندې څکم که نه راځه بیا راځه دوا خو به وکړي ورته راځه دا دی که نه او همداسې واقعي چې همدا دی خیال کول لاندې ونه غورځېږي نه، ته راشې ستا راتګ ضروري دی ځکه تا وې تا باندې زه څه کومه که نه او ستا راتګ ضروري دی دا دکان دی دا دی ناست دی که نه مړه دا دی ناست دی راځه ورسره سړی خو دا دی ناست دی السلام علیکم وعلیکم السلام ګوهره غني څنګه چل څنګه یې ښایي جوړې ستا ګیلې مانې خو به ما ته ډېري خو خفه نه شې مړه کښېنم دلته به کښېنم نو کېنه دلته کېنه خفه نه شې مېلمه مړه خو اسیم نه کېنه ستاسو ګیلې مانې به ما نه ډېرې خو دا دې څه روړې دي دا بیګ دی دا بیګ دی تم ځان سره دومره سامان ته ګرځې څنګه یې ښایي شکر دی خیر خیرت دی زما نه روغ خفه نه شي ځکه چې ستا د ملګري د وفات ما چې څنګه واورېدل که نه ناڅاپي وفات کېدلو خیال دی او دا خو سړی ناڅاپي مړ شوی دی نو چې ناڅاپه مرګ خو داسې چې سړی دا څه کې ته خیر دی خیر ناڅاپه مرګ کې داسې که نه چې سړی مطلب رانشي اوس یو کس چې بیماري که نه سړي ته پته لګي دا له سته کاله پس تلو مرګ دی د مرګ نو ناڅاپي مرګ داسې که نه چې مطلب دا سړی مطلب بیا ټایم باندې ځان نشي رسولی خیال دی اوس یو کس لږ ناجوړه شي لږ زخمی شي یا چې د اکسیډنټ وکړي سړي ته پته لګي له سته کاله پس سړی تلو والی دنیا نه نو سړی ځان مخې ته سره ځان توله کي تپوس له جنازو له خیال دی او دس مودس هم سړی وکړي فی الحال خلاف شید که خفه نشي دا دی الله دې ورته بخښنه وکړي الله دې ورته بخښنه وکړي یا الله ته ولا هغه جهان کې عمر ولا زیات کړي آمین 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 نور ته خو که نه او شکر دی خیر دی دکان ښکلی روان دی مزیدار ښه دی کار ښه ښایسته روان دی ښه دې وکړو چې بل کار دی پرېښودو مړه هغې کې ځکه غلا نه څه نه جوړېږي نو ولې ما غلا کړې دلته ته دعا له راغلې که جرګو له راغلې غني نه داسې کار دی چې اوس خو زه خبر شوم بل کس چې دا چا لپاره چې مونږ دعا وکړه که نه یو ځل دعا بیا وکړه بیا خبر ته کوم یا الله ته یې وبخې امین آمین داسې کار و چې لکه بیمار خیال دی بیمار ته وې او بیمار خو زه او مړ هغه شو او نو دا څنګه چل دی بیمار ته وې مړ هغه شو نو دا خو د مرګ هېڅ پته نه لګي دا خو دا دا ته څه کې یا الله ته وبخې آمین آمین لکه سړی هسې اریان دریان پاتې شي خیال دی او بیمار یو کس مړ بل شي نو دا خو حالانکه مرګ تاله پکارو ځکه بیمار خو ته وې که نه صحیح. حالانکه مړ کېدل د وخت کې تاله په قبر کې پروت پکار دا چې ته قبر کې د وخت کې پروت وې ولې زه ژوندی نه یم خوښه نه خوښې ولې نه نو خو لکه هسې وایم لکه اندازه داسې وه چې مرګ تاله پکارو خو د مرګ هېڅ پته نه لګي اوس هېڅ که ته پته. دلته مړ شوې نو بیا لا سوچت کولی یو ځل بیا غله دا څه شی دا څه مطلب هغه یو ځل لا سوچت کوه یا الله ته بخښنه وکړي یا الله ته بخښنه وکړي امین ځکه چې سړی د یو بل کس په ځای تللی دی الله دې الله ته بخښنه وکړي امین ولې ها دکان ماشاءالله ښکلی دکان دی مزیدار دکان خو ښه دی دا درېیم ځل د دعا کې او په ما پسې ما مرګ پسې راخستې ده نه ستا مرګ نه مړ خو لکه هسې اندازه داسې وه خیال دی نور څنګه ماشاءالله ښکلی زبردست سیستم دی خیال دی تاسې خبر شوی ما چې هسپتال نه را تښتېدلې وې اپریشن نه تښتېدلی وم که نه مړه اپریشن نه خبرې ولې هغه داسې کار و چې هغه نرسې وې که نه وی چېره مطلب اپریشن کې یریږه ما ښه چې یریږه ما هېڅ پریشانه کېږه ما وی دا به انشاءالله کامیابۍ سره کېږي یریږه ما نو ته بیا څه له راوتښتېدې نو ښه خبره یې ورته کړې ته راوم تښتېدې بیا هغه ډاکټر ته خبره کوله
ښه ډاکټر تا ته کوله که ډاکټر خبره ډاکټر ته کوله کوم ډاکټر چې مال اپریشن کو کنه هغه ته هغه خبره کوله نرس چې ډاکټر سے بیریګم اپریشن به کامیاب شي ډاکټر سے بیریدل ته ولې وتښتې دي زه کو تختیدم چې ډاکټر له اپریشن چل نه ورته یریدو او بیا وتښتې دي نو تختیدم بنا کته زما په ځای ته بم تختیدلې وي پوه شوې خو زه اریان یو خبره باندې یم خفه نشي ته ګورې په یو خبر ډېر زیات اریان یم هغه څنګه چې ته ولې ژوندی لکه مطلب هغه ولې وفات شوی دی خو زه بیا هېڅ خبر نشته دا والا پکې راځي بس دعا دې وکړه دا والا خفه نشي مړه هېڅ لاړ خبر نه زه کېده مړ زه به زه ډېر واپس رالم هلکه نن خو دې چېو تپوس وکړو نور کله به ته هغه ګوهر نه یې کوم چې چېو تپوس به یې کوو نو صحیح ده ما مرګ پسې راخسېده ده ته څه کې دعا دې وکړه نو سړی خو داسې نه کوي چې ته ولې مړ نه څه مسله نشته هغه نه پس به مړ شي دا خو ضروري نه ده ضروري خو نه دی چې ته مطلب هغه مړ شو نو ته مړ شوې نو چې کومه ورځ مې د مرګ ټیم پوره شي مړ کېږم ستا غني څومره عمر دی عمر دی څومره دی زما اوس 23 سال دی 30 کاله دی له 7 کاله دی لکه نور شته نو اوس دا خو نه ما ته پته لګي نه تا ته خو هسې اندازتن دا دی چې زه یا الله ته وبخښي دا ما یادې که هغه ملګری مې یادې ملګری دی یادوم دې نه پس کړي تا یو څو ځای پس کړي چې تا یاد کړو یا الله ته وبخښي یا الله ته ورته خپل د دربار نه مغفرت ورته نصیب کړي امین 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 یا الله ولکه ریشه ضابط ته پته ده د مرګ د ستا د ملګري دی د مرګ ته پته ده پته نشته تورې رنګ ورته کومه چې هغه خبر کم ظالم ده خو موږ مړه ناڅاپه خبر شوي وو دا هم بس ښه ده یو ملګري راته ووایي رنګ ورته کوم صبر چې څه وایي چې رنګ ورته کوم چې څه وایي رنګ ورته کوم چې څه وایي اوچتې نه وګوره ښه کومه ګانې پې لګول ده وي زه چې ژوندی یم ستا د لاسه یم دا ګانې پې سیټ کړې ده نن سبا اوچتې یې نه مړه نن سبا د اکسیجن نړو څه قدر نشته خیال دی بیخي قدر یې نشته د اکسیجن څه قدر نشته خلک دا نه وایي چې د اکسیجن د لاسه ژوندی یم خلک وایي جانان ته وایي چې زه ژوندی یم ستا د لاسه یم ښه جانان یادوي ستا د لاسه ژوندی لکه خپل څوک به یادوي مړه څوک به یادوي دا چپس ته راواله څه پکې هسې راواله چې ته نو ته دواله راغلی که هسې ماشاءالله ګوره ته خپل ټول وروڼو کې تکړه روړی لکه ذهني قابله مې ګوره انګریزان یو څو ساینسدانان دي بیل ګیټس نو ساینسدان نه دی خو لکه تکړه سړی دی بیل ګیټس له خدای پاک بریلیټ مایند ورکړی دی نیوټن له خدای پاک چې دی نو امیزنګ مایند ورکړی دی دغه شان چې دی نو آینسټاین له خدای پاک ایکسټرا آرډینري مایند ورکړی دی او تا له خدای پاک نیور مایند درکړی دی خیال دی نو خامخا بس پته یاره ګوهره په دې مې ومنلې که نه چې د زړه نه ډېر زیات صفا انسان یې زړه نه ډېر زیات صفا یې ورور تاله څنګه پته ولګېده تاله څنګه پته ولګېده ځکه مړه چې کم کس مازغونه صفایي هغه د زړه نه هم صفایي زه مازغونه صفا یم لکه مازغونه چې کم کس صفایي که نه ته مازغه دې کلیر دي لکه مکمل خالي دي څه پکې شته نه نو لکه ستا زړه کې هم چاته څه نشته زړه دې هم صفا دی ورور ته خو ټیک یې که نه ولې ټیک یم که نه او که ته دا څنګه خبرې کې خو لکه خیر مازغونه لک ځه ته کېده زه دواړه نه راغلی ته ګپ شپ له راغلی اخري دوا کو اخري دوا اخري دوا دې کې د مازغو صفا کېدلو څه خبره چې ته ما ته بار بار وې اخري دوا به وکړو یا الله اوس دې بس اخرنۍ دوا ده اخرنۍ دوا ده بس اخرنۍ دوا ده صحیح ده وکړه یا الله ته د زما د دې ملګري چې کوم ملګري وفات شوی دی یا الله ته د هغه د بخښنه وکړې یا الله ته هغه جان ښایسته کړې خیال لري ځکه خو یا الله ته ورته د یو غل ملګري نو یا الله ته بخښنه وکړې څنګه دعا کې غل ملګری هغه اوس نشته دلته ته ورپسې خیر خو لکه زه خو هغه خو په خپل غل نه و خو ملګری غل و ښه زه غل وم نور ملګري نه ولي یوازې ته ملګري نو یا الله ته بخښنه وکړې امین 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 خو بس خو زم ده نه خو یو خبر ته کوم په کوله وګونو زما خبر راوړه وایه اورم زما خبر دا ده چې لکه هسې انصاف خبر ته په خپله وکړه هغه سره لږ زیاتې شوی دی که نه دا راته ووایه په څه شي زیاتې شوی دی لکه مرګ هغه له نه و پکار تاله پکار ناجوړه خو ته وې مرګ هغه له پاسه ولې پاسه څه ولې وځه ولې څنګه ما ته پکار و ناجوړه ته وې که نه وکې بیمار ناجوړه زه وم نو خبره خو نشته دی که هغه مړ شو وکې دا سختۍ تا تېرې کړي دي دا پوره و ټیم یې پوره و ټیم یې پوره و خو لکه سختۍ تا تېرې کړي دي دوایان هسپتال نه تا راکړي ډاکټرانو له پیسې تا ورکړي دي نو مرګ تا له پکار وکړه ځکه چې خرچې تا کړي دي زما ټیم نه دی پوره چې کله مې ټیم پوره شي که نه هېڅ شي له هم ضرورت نشته دی ښه چې کله دې ما ته رس زو چې تا کله ټیم پوره کېږي ځکه زه بیا اوسګار نه یم چې دوا له خو درشم په ټیم که نه دته اوس سوي ښه ښه بس مړه الله دې مړه باد ساته بیا هم ښه سړی پوه شوې
او او خدای بده دې- خبرې مه کوه نه 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 کوم بد خبر نه کوم او چې څوک وفات شوي دي هغه سم وفات وي خو چې هغه کم سم ژوند- وفات دی پوه خو چې شوې کم ژوندي وي که نه هه. هغه ته دعا مه کوه چې الله دې تا چې مړ کوم وفات دی هغه وفات دی کړي. خو ورځ به داسې وخت راځي چې غل سړی به هم وفات کېږي خیال دی نو خامخا نو چې ټیم ها. دې پوره شي اوس په تم ختمېږي واه واه بالکل څه شي یو چپس والا که خورې خدای دې عزت وکړه مړه الله دې خوشحاله ډېر ساته وان نه دی یو والا یا بس پوره 3 غنټې پس دې ساتو کو الله دې خوشحاله ساته مړه الله دې عزت وکړه یو والا یو والا کاری ها؟ صاحب یو والا دا کینه بس سکی ها؟ کینه چپس صرف والا ما دواله راغلی بس کیره دام بیک کې کیره ها صحیح ده الله دې مړه خوشحاله ساته مړه ښه سړی پوه شوې ته د زړه نه ډېر صفای څنګه چې مازغی داسې زړم یاره ګوهره ها؟ زه د خپې نه ډېر زیات تنګ راغلی یم دا خیخ پته که نه دا ډېر زیات درد کوي دې نه ډېر زیات تنګ یم یاره دا څه خبره نه ده عمر زیاتېدو سره دا د خپو درد وي نو عمر د دې ګڅ خپې نه زیاتېږي یوازې د خپې خیخ پې زیاتېږي یو خپه خوږي که دوانه نه نه یو خپه خوږي نو بس دغه حالات دي مړه خیر خیریت ته بالکل وایي د اوږې د اوږې دا دغه وغورځېده غوټه نو سکه اوس یې په بیک کې اچي چې ورته وای دا خو واپس یې هلته کیره که په نه ځمکه وغورځېده نو صحیح ده کیره نو په سکه په بیک کې اچي واپس کېدم او هلته کیره خپل ځای کې ته ها. اوس وړې کور ته نه نه مړه وړم نه خو زه انشاءالله الله دې راته آباد لره خوشحاله اوسې بس دا اخري دعا به وکړو صحیح شو چې الله ته مونږ ټول وبخې یا الله چا چې پردی سیکلې پټې کړي دي یا الله ته وبخې یا الله چا چې پردی چرګې پټې کړي یا الله وبخې امين پردی بانګیانې پټ کړي وبخې امين یا الله چا چې د جومات نه پردی چپړې پټې کړي دي امين یا الله ته وبخې داسې کسان چې پردی جومات نه به چپړې وزه د تاسو چیپس موړه زه وزه بزه دا تاسو شروع کړی دی وزه زه ولې زه زه خو دوا کوم زه بس ته ښه معافم که ما خو بستر والا خپل بستر کا ما خو دوا کوله چپس دا راکړه د والا زه چپس نه راکړه نه چیپس نه بس دا زه خپه نشي بس دعا ته په څه خپه شوې ته ماته دعاګانې کې چې نو دارې زه- پټ کړي دارې پټ کړي دي خو نه بری پټول کنه نو چا پټ کړي دي تا سیکل چپړې نه پټولې جومات نه مړه زمون کلی لراغلی او زما دکان لراغلی کني بیا ما تاسو سره بل څه کار کوم خدا چپس راکړه چپس نه راکړه نه چپس مې نشته دی بس دی ما باندې ټول ته داغ لا کې ته دا کې ته دا کې ولې زه تا چرته ګر کړی یم زه زلا شه بس ښه غل سړی غوسم ډیر کوي خیال دی وزه به دومره جیبه خلک دي که نه دومره جیبه خلک راشي دعاګانو له هم راشي او بس کنځل هم درته کوي او بد دعا هم درته کوي نه پوهېږو مونږ له چېرته ښه خلک رانغه دا هلک نه ده چې اوس راغلی و دا د ټولو نه غل وړه دې کلي کې لیونی هم دا یو دی غلې هم کوي هر څه کوي او دا بیا مړه راځي ټولو نه غل په دې کلي کې غل دا یو دی ښه دا خو نه دی زمانه دلته دغه پرېوتو دا خو نه دی زما دلته دلته ورګه دلته زمانه اوږه پرېوته اوږه د اوږې غوټه مانه دا پرېوته خو ځان سره سم نه دا بیگ ته سیرپ بیگ دغه مانه اوږې غوټه دلته پرېوته و دلته پیسې راکړه زه دا غي پیسې راکړه په پیسو سفري خو نه دی خدانه ما دلته پرېوته و دلته رور مې خپنه شي دا ځه تلې ونی ښا